بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. دوستانو په دې هیله چې ټول ته روغ او جوړ د صحت په جامو کې پټ اوسئ. زه یم ستاسو ورور دلغه کریمین په یو نوې ویډیو کې ستاسو درانه حضور ته حاضر یم. دوستانو زموږ نن ویډیو څنګه کولای شو د BTC USDT یعنی بیټکوین $10 په وړیا ډول سره موږ ترلاسه کړو، په هغې باندې موږ ټریډینګ یا تجارت وکړو او څه ډول لاسته راوړلی شو. دوستانو دغه مکمله طریقه تاسو ته زه ډېره په اسانه ډېرې ایزي لارې سره ښایم. دوستانو نو هیله ده چې تر اخره سره پاتې شئ. نو دې څخه مخکې دوستانو چې زه په ویډیو باندې شروع کوم، که چېرې تاسو زموږ چینل ته نوي راغلی یاست یا مو چینل نوي سبسکرایب کړی دوستانو زموږ چینل سره همدا اوس سبسکرایب کړئ، دا ویډیو د سره لایک کړئ، مخکې شیر کړئ تر څو نور دوستان مو جنا برخمن شي. نو دوستانو دې لپاره زه تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې دغه لاندې لینک دمه دوستانو، تاسو په هغې باندې کلیک وکړئ. کله چې په هغې باندې کلیک وکړو دوستانو، تاسو به دغه ډول صفحه به مکمل ډول سره راخلاصوي. دوستانو تاسو به له هېڅ سره غرض نه کوئ دوستانو، تاسو به راشئ ډایرکټ په ډایرکټ دلته ګورئ دا چینایي ژبه ده. زه غواړم چې دې ژبه انګلیش ته واړم دوستانو. تاسو به راشئ دغه درې ټکي چې کوم دي دوستانو دلته وګورئ، د درې ټکو باندې به کلیک وکړئ. دوستانو کله چې درې ټکو باندې کلیک وکړو د هغې څخه وروسته به دوستانو تاسو سره کار نه لرئ، تاسو به ډایرکټ په ډایرکټ سره راشئ دا وګورئ ټرانسلیټ باندې به کلیک وکړئ. کله چې ټرانسلیټ باندې کلیک وکړو دوستانو په مستقیم ډول سره به زموږ دغه د کوم د سایټ ژبه چې ده دوستانو دا به په مکمل ډول سره انګلیش ته وړي. د هغې څخه دوستانو تاسو به څه کوئ، تاسو به دلته راشئ. دلته تاسو لومړی دلته دوستانو تاسو څخه دلته دوستانو تاسو څخه ایمیل غواړي او دلته ویریفیکیشن کوډ دی. تاسو کوم ایمیل چې کوډ ته ورکوئ ورته دلته تاسو ویریفیکیشن کوډ دی، دلته دوستانو 10 عدده تر 20 عدده پورته کولی شئ دلته پاسپورټ ورکوئ. دوستانو خو د پاسپورټ کوم قوانین چې دوستانو تاسو به لومړی دی کې کوم غټ توری به ورکوئ، مثلا A یا B یا C، همدارنګه تر Z پورې، همدارنګه یو کوچنی توری اوسېږي، همدارنګه او په دې کې به نمبر هم استعمالوئ. نو زه تاسو مکمل طریقې ښیم دوستانو. تاسو لومړی راشئ دلته به تاسو ایمیل پکې ورکړئ. زه ایمیل ورکوم. کله چې ایمیل ورکړئ دوستانو زه راځم، تاسو به راشئ د دې څخه وروسته به تاسو دلته په دغه سینډ ویریفیکیشن دا ګورئ شین په دې باندې وکلیک کړئ. د هغې پوروسته تاسو ایمیل ته کوډ تاسو به دلته راشئ پاسورډ ورته ورکړئ. زه راځم یو پاسورډ انتخابوم، ورته د مثال په ډول سره کیو غټ انتخابوم، بیا یې وړکې انتخابوم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 دغه ډول سره کوډ ورته ورکوم. دوستانو کله چې دا ډول کوډ وګورو زموږ ته وایي چې ستاسو د پاسپورټ کوډ چې دا مکمل ډول سره بشپړ دی، ماته علامه شنه راکړله. نو دلته ګورو دوستانو زه راځم، دلته ماته کوم کوډ چې راغلی زه هغه کوډ راخلم 40 نو دوستانو کله چې کوډ ورته وکړئ د هغې څخه وروسته به تاسو راشئ په ساین اپ نو باندې به کلیک وکړئ. دا ګورئ دوستانو په ساین اپ نو باندې به کلیک وکړئ. کله چې ساین اپ نو باندې کلیک وکړو د هغې څخه وروسته تاسو یو دغه ستاسو اکاونټ به کریټ شي. دوستانو تاسو به دا صفحه هم دغه ډول سره پورته کړئ، لږ به ورته انتظار وباسئ ملګرو. انتظار ورته وکړو دوستانو. د هغې څخه وروسته تاسو دلته لاندې 2 اپشنه درکوي. دوستانو دلته تاسو وګورئ لومړی چې دا APK ډاونلوډ، همدارنګه ډاونلوډ ان ګوګل پلی. زه راځم ډاونلوډ ان ګوګل پلی انتخابوم، دغه لومړی انتخابوم. کله چې دا انتخاب کړو دوستانو تاسو به د پلی سټور څخه دغه کوم اپلیکیشن چې دی دغه BitDU Trade BTC ETH Futures دا به دوستانو تاسو ډاونلوډ کړئ. ماته ډاونلوډ کړئ دوستانو. زه راځم دلته په اوپن باندې کلیک کوم. دا مې چې کله خلاص کړو دوستانو تاسو په دې کې راځئ لومړی به راشئ په ایګري باندې به کلیک وکړئ. کوم پرمیشن تاسو غواړئ تاسو به هغه ورته الاو کړئ. لږ ورته انتظار وباسئ ملګرو. دغه دوستانو تاسو دغه اپلیکیشن په مکمل بشپړ ډول سره خلاص کړو. دوستانو دې کې ستاسو اکاونټ جوړ نه ده، اوس هغه کوم اکاونټ چې تاسو دلته جوړ کړی هغه به دلته لوګین کوئ. دوستانو تاسو به دلته راشئ، له هېڅ سره به غرض نه کوئ، تاسو به ډایرکټ سره راشئ دلته په دغه ګورئ دغه عکس په دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې دې باندې کلیک وکړو دوستانو د هغې څخه وروسته به تاسو دلته راشئ په دغې لاګین راجسټر باندې به کلیک وکړئ. ګورئ دوستانو دلته تاسو به راشئ، کله په دې باندې کلیک وکړو دوستانو تاسو به د هغې نه وروسته راشئ، تاسو په ایمیل باندې جوړه کړې ده نو تاسو به راشئ دلته ایمیل به انتخاب کړئ. ګوره موږ په موبایل نمبر نه جوړ کړئ، موږ په ایمیل جوړ کړې ده. راځو ایمیل انتخاب کړو. کله چې ایمیل انتخاب کړو دوستانو د هغې څخه وروسته به تاسو راشئ دغه کوم ایمیل چې تاسو هلته ورکړی و نو هغه به دلته ورکړئ ورته. د هغې نه وروسته به تاسو کوم پاسپورټ چې ورکړی هغه به دلته راشئ ورته ورکړئ. نو دوستانو موږ چې کله پاسورډ کړو د هغې څخه وروسته دلته تاسو ته بل اپشن درکوي چې یو ځل بیا ستاسو هغه کوم ایمیل چې د هغې ته کوډ سي نو تاسو به دلته راشئ په دغه سینډ کوډ باندې به کلیک وکړئ. کله چې سینډ کوډ باندې کلیک وکړو دوستانو د هغې څخه وروسته به تاسو راشئ همغه جیمیل ته. کله چې جیمیل ته راغلی دوستانو نو ستاسو جیمیل ته به دغه کوډ په دوباره ډول سره راشي، خو دا کوډ نه دی دوستانو. تاسو به دې ته لږ انتظار باسئ، دلته دغه کوډ چې کوم دی دوستانو دلته نه راځي. تاسو به دلته راشئ د جیمیل کې په دغې 3 کرښو باندې به کلیک وکړئ.
کله چې درې کرښو باندې کلیک وکړو دوستانو تاسو به هیڅ سره نور غرض نه کوي تاسو به ډایرکټ دغه صفحه داسې پورته کړئ او دلته به راشئ دوستانو سپم ګورئ دوستانو سپم تیار ماته یو میسج راغلی ده زه راځم سپم باندې کلیک کوم کله چې سپم باندې کلیک وکړو دلته ګورئ تیار ماته میسج راغلی دوستانو دغه دې کې کوم کوډ چې دوستانو دغه زه راځم دا کاپي کوم کله چې دا را کاپي کړو زه راځم ډایرکټ په ډایرکټ سره دا دلته پیسټ کوم کله چې پیسټ کړم هغې څخه وروسته راځم په کمیټ باندې کلیک کوم کله چې کمیټ باندې کلیک کوو د هغې څخه وروسته تاسو به دلته راشئ تاسو به دلته په اوپن باندې کلیک وکړئ اوپن نو باندې کلیک کله وکړو دوستانو تاسو به راشئ دا فنګر سره خپل عیار کړئ کله چې فنګر سره عیار کړئ دوستانو تاسو به بېرته راشاته شئ کله چې راشاته شئ دوستانو تاسو به نور له هېڅ سره دې کې بیا هم غرض نه کوئ تاسو به ډایرکټ دلته راشئ ګورئ ریوارډز ګورئ دوستانو دلته ریوارډز تحفې په شانتې ایکانې چې ده تاسو به راشئ په دې باندې کلیک وکړئ کله چې دې باندې کلیک وکړو دوستانو اوس دلته مونږ کولی شو هغه کوم $10 چې مونږ ته وړیا راکړي هغه مونږ ترلاسه کړو هغه ریسیف کړو دوستانو نو څنګه ریسیف کېږي لږ ورته انتظار وباسئ نو دغه دی دوستانو د هغې څخه وروسته تاسو ته دغه ډول سفر خلاصېږي ګورئ دوستانو دلته لیکلي مثال 15 USDT 10 USDT او 10 USDT تاسو به دې کې دغه راشي دغه کوم لومړنی چې ده ګورئ دوستانو دغه لومړنی کټ او دا ګورئ دوستانو لس USDT ریوارډ فار نیو یوزر او کوم نیو یوزر چې دې کې لوګین کېږي نو هغې ته دغه $10 وړیا ډول وکړئ تاسو به راشئ ګټ باندې به کلیک وکړئ سکسیس ریسیو دوستانو دا ریسیو شو دوستانو اوس راځو په دې باندې موږ تجارت څنګه کوو ټریډر باندې څنګه کوو د هغې څخه وروسته به تاسو راشئ دوستانو دلته په فیچرز باندې به کلیک وکړئ دوستانو دلته ګورئ فیچرز کله چې فیچرز باندې کلیک وکړو دوستانو لږ ورته 15 ثانیې به انتظار وباسئ د هغې دلته دوستانو اوپن کنټراکټ ټریډینګ تاسو دلته راشئ نو دوستانو دلته زموږ USDT چې کومې ده نه ده راغلې هغه څنګه موږ دلته راولو دوستانو دلته ګورئ 0 USDT ده تاسو به د دې نه وروسته دلته راشئ تاسو په دغې زیړ اپلیکیشن ګورئ دغه زیړ آیکن چې کومې ده دغه زیړ آیکن دا ګورئ دوستانو په دې باندې به کلیک وکړئ کله چې دې باندې کلیک وکړئ د هغې څخه وروسته به راشئ تاسو ګو ټو یوز په دې باندې به کلیک وکړئ ورته کله چې دا ګورئ دوستانو دغه کوم $10 چې زمونږ وو هغه دلته ګورئ راغله اویلیبل 10 USDT دلته راغله نو دوستانو اوس موږ کولی شو په دې باندې ټریډینګ وکړو اوس موږ راځو کرنسي ګورو چې کرنسي جګه روانه ده که ښکته روانه ده راځو دغه ګورئ په دغه پورته دغه دوه ډوله آیکن چې کوم دي دغه په دې باندې به کلیک وکړئ دوستانو کله چې دې باندې کلیک وکړو تاسو ته کرنسي ښیي چې اوس پورته روانه ده که ښکته روانه ده زه راځم دوستانو کرنسي ښکته روانه ده او خوښه ستاسو خپله دوستانو که لانګ یې خلي او که شارټ یې خلي خو زه راځم دغه کرنسي چې کوم یې وه ده ملګرو دا پر لانګ کې راخلم ګورئ دوستانو دغه به په دې شین باندې به کلیک وکړئ کله چې شین باندې کلیک وکړو دغه کرنسي به مکمل ډول ستاسو سکسیس شي تاسو دغه صفحه لږ پورته کړئ کله چې صفحه پورته کړه دلته مثال تاسو ته خپل دغه ګټه او تاوان درته ښیي دوستانو هغه زما اکاونټ کې رانغی اوس دوستانو خو ما دلته یو سکرین شاټ د بل بینانس نه اخیستی دوستانو خو دغه سیسټم سره هغه هم راځي نو دوستانو د هغې څخه وروسته به تاسو دلته تاسو ته یو اپشن درکړي چې کلوز کله چې مثال ګټه هم پکې وکړه مثال 40 سنټه 50 سنټه 20 سنټه غواړئ چې بند یې کړئ نو په دغې اساس تاسو به راشئ دلته دوستانو نو که غواړئ دوستانو هغه بند کړئ نو تاسو به راشئ په کلوز باندې بند وکړئ هغه کوم ګټې چې ستاسو هغه تاسو سره پاتې کېږي دوستانو تاسو کولی شئ د هغې څخه یې ویډرا کړئ دا چې څنګه د دې څخه ویډرا کړئ انشاءالله زه په دې باندې راتلونکي هم تاسو ته ویډیو جوړ کړم دوستانو هیله لرم چې چینل در سره سبسکرایب کړئ دا ویډیو در سره لایک کړئ مخکې شیر کړئ ترڅو نور هم ورته برخمن شي